یو د الله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سند تر مونږ پورې د الله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سند ده انه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين دا سند د قران پاک ته دی الله نا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری انه تنزيل رب العالمين دا د خدای پاک منزل کتاب ده بیان دی منزل کی اوسو نزل به الروح الامين دا بیان دی واسطه ده جبرائیل علیه السلام راوړ على قلبك لتكون من المنذرين دا بیان دی منزل الیه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه نو دا سند د قران پاک د الله نه رسول الله ته بل سند د رسول الله نه مونږ ته د تواتر ثابت ده په هر طبقه کې د رسول الله نه ورسته الی یومنا هذا تر نن ورځې پورې دومره جمع غفیر یو طبقه خلق قران نقل کړی ده چې قران یو حقانی کتاب ده چې خلق دی باندې توافق نشي کولای چې دا خلق دروغجن دي د یو طبقه نه درغلي چې په کې یو لوی جماعت په دې باندې قول نه کړی چې قران پاک یو حقانی کتاب ده نو دا په تواتر ثابت ده تواتر موجب د علم یقیني ده لرن الفاظ د قران پاک تعریف موضوع غرض یعنی یو شړای چې قران کتاب وای نو تعریف مو پیژني موضوع مو پیژني غرض مو پیژني تعریف د قران پاک معنی یې قران زی قران پر سبس راځي تعریف به د قران نزد کو چې خپل قران پاک د ځان څنګه تعریف کړی ده الله وای کتاب انزلناه الیک مبارک ليدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب دی باندې خو اسانه خبر کتاب الله خپل وی قران خپل ځان تعریف کی قران پاک یو عظیم شان کتاب ده کتابون کې تنوین لپاره د تعظیم د یو عظیم شان کتاب ده تمامي آسماني کتابونه او د زمکه کې داخل سمون ورته جنس وایو انزلناه الله موږ نازل کړی دا فصل د هغه کتابونه چې نووتل چې زمکه کې موجود دي خلق لیکلي دي الیک کتاب انزلناه الیک دا فصل ثانی د دویم فصل ده په دې سره هغه آسماني کتابونه ووتل چې دینه مخکې الله یو سل درې کتابونه نازل کړي او هغه تر نووتل دا دویم فصل بس قران پاک خپل تعریف کړی د کتاب انزلناه الیک مبارک دا تعریف د قران پاک ته اصول تعریف د قران پاک د سکی القران هو الكتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه بس دا دومره خبره موضوع دی قران پاک چې قران پاک چې نه بحث کی موضوع دا معنی چې نه بحث کی بعضوی توحید موضوع د قران پاک توحید د خدای پاک یواله چې څومره مباحث وي دي بیرته مرجع د خدای یواله موضوع د قران پاک توحید ده او بعضوی چې نه موضوع د قران پاک انسان من حيث المكلفیت ده ګوره انسان من حيث الجسم والبدن چې واخر دا موضوع د علم طب ده چې جوړ ده نه جوړ ده صحت او بیماری نه انسان من حيث المكلفیت قران پاک بیانېږي چې انسان مکلف انسان اقیم الصلاه الله مکلف انسان ته وایي تو زکات مکلف انسان ته وایي الذين امنوا مکلف انسان ته وایي دا څومره مباحث قران پاک کې راځي د مکلف انسان نه بحث کوي نو دغه موضوع د قران پاک ده انسان من حيث المكلفیت مونږ ورته غرض او غایه وایو یعنی پښتو کې دا چې د قران فائدہ څه شی ده اصلاح العلم والعمل والاعتصام بالعروه الوثقى عمل کې برابرېږي علم کې برابرېږي بس دا دی قران پاک فائدہ ده علم او عمل او قران پاک باندې استقامت کول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بس دا غرض غایا پیدا د قران پاک ته دا مونږ چې کوو تفسیر ورته وایي تفسیر لغت کې فسر کشف ته وایي وضاحت ته ویل کیږي په اصطلاح کې هو علم يبحث فيه من كتاب الله بحيث يكشف فيه مراد الله دا علم تفسیر یو علم دا يبحث فيه من كتاب الله دا علم تفسیر کې قران بحث کیږي په داسې انداز بحيث يكشف فيه مراد الله چې د الله تبارک وتعالى مقاصد پکې معلوم سي چې د الله څه ویلي دی په قران پاک کې دا تعریف دی علم تفسیر ده
او موضوع د علم تفسیر الاطلاع على مراد الله تعالی، خبرداري د خدای په مقاصدو. غرض او فائدہ د علم تفسیر چې د موږ تاسو سره جمع شوی تفسیر کوو ترجمه کوو، غرض دغه ده اصلاح العلم والعمل الته والاعتصام بالعروه الوثقى، والته غرض غايه دلته تحصيل سعاده الدارين. اصلاح د علم ده، د عمل ده، او نیکبختیان په دنیا او آخرت کې حاصلول، چې خدای پاک موږ تاسو ته نیکبختی او سعادت دنیا کې حاصله کړي او آخرت کې. نو دغه ما په اول ورځ ویلې چې دنیا کې او اسمانو زمکو اسمانو کې د سعادت لوی ذریعه ده تفسیر کول، قران سره نږدې کېدل. زمکو اسمانو کې شقاوت او بدبختی ده چې قران لري کېدل، بس دا لوی شقاوت ده. زمکه کې او اسمان کې لوی شقاوت هم ده چې قران لري، چې قران ته نږدې سو. والله لازم زمکه او اسمانو کې لوی سعادت هم دغه غرض او غایه او فائدہ د قران پاک ده چې سړی ته نیکبختي حاصلېږي دنیا کې آخرت کې، اسمانو او زمکو کې د لوی سعادت الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي. نور بحث په مقدمه د قران کو نزول د قران پاک، جمعیت قران پاک د مباحث خپل ځای ته زو. دا سوره النبأ تسمیه الکل باسم الجزء من ورته وي، دلته دا نبأ ټکی راغلی دی، عما يتساءلون عن النبأ العظیم. دا ټول سوره په دې نبأ ټکی باندې واضح کړی ده، یعنی تسمیه الکل باسم الجزء ده. دا ټول سوره په دې یو ټکی باندې نام یې ده، نبأ، سوره نبأ ده. دا مکی سورت ته راځي، دینه مو کې تیر شو. دلته خو د سورت ترجمه چې دا ولې تسمیه دی کول، دلته قران پاک کې نور مسلې راځي. سوره البقره، بقره غوا ته وایي، چې پښتو کې ترجمه راوخلې سورت غوا. نو دا خو ډېر مشکلات راځي، خو دا توقیفي اسما دي مونږ اورېدلې دي چې څنګه یې غصب عمل ور باندې کو دي، ته ضرورت نور نشته ده. مکی سورت هغه ته ویل کېږي چې زه د هجرت نه مخکې نازل وي، ولو که په مدینه منوره کې. درې تعریفونه کړي دي، دا یو صحیح ده. مکی سورت هغه ته ویل کېږي چې په هجرت نه مخکې نازل شوی وي، ولو که دا سورت په مدینه منوره کې نازل شوی هم، که په لاره کې نازل شوی هم، که په بل ځای کې نازل شوی، دې ته مکی سورت وایي. مدني هغه سورت ته چې د هجرت نه وروسته نازل شوی، ولو که په مکی مکرمه کې وي، لکه سورت نساء کې راځي الته ان تعد الامانات الى اهلها، دا په سورت مدني کې دوی حسابي سره د دې خبره چې دا په مکی حرم کې نه داخل ده، په مکی مکرمه کې داخل شوی، الته نازل شوی ده. بس مکی سورتونه هغه دي چې هجرت نه مخکې نازل وي، مدني سورتونه هغه دي چې د هجرت نه وروسته داخلي. دومره وضاحت بس ده. 40 آیتونه دي، 2 رکوعات پکې مشتمل دي. دا بسم الله الرحمن الرحیم چې قران باندې شروع وسی، زمرو دا بسم الله تاسو لپاره خدای لګ دي کې خبر لګ کول غواړم، ډیر نه. یو بسم الله دا سورۃ سلیمان کې ده، انه من سلیمان وانه بالاتفاق اغا جز د قران ده، هیڅ څوک په دې کې خلاف نه کوي چې قران نه ده، منکر کافر ده. چې څوک دسی وایي چې سورۃ نبأ نه سورۃ سلیمان کې کومه، سورۃ النمل کې ده، سورۃ النمل کې چې کومه په قصه د سلیمان کې راغلي ده، نو سورۃ النمل کې چې کوم بسم الله ده، دا قران ده، منکر کافر ده. دا بسم الله په اوایل د سورو کې چې دا کوم بسم الله من په د سوراتونو کې اول سورت کې لیکل کېږي، دا بسم الله دې کې اختلاف ده. د علماو داسې اختلاف ده، په ساده الفاظو سره څوک وایي دا جز من کل سورتین ده، یعنی هر سورت کې بسم الله د خپل سورت نه جز ده. دلته وسر کې لیکل شوی بسم الله الرحمن الرحیم، د عما يتساءلون نه جز ده. د موږ تاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب او مسلک دا ده چې دا جز من کل سورتین نه ده، جز من القرآن ده، خو جز من کل سورتین نه ده. یعنی پیدا دا سوله که یو سړی په تراویح کې ختم قرآن کوي، که یو ځلې بسم الله جهرن وویل په ټول قرآن کې، منځ کې وایي وروسته وایي، موږ قاریان صاحبان اخر کې چې قل هو الله ته ورسېږي، تاسو به لیدلي بیا جهرن یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بس قرآن کامل ده. بس جز من كل سورة نه ده کنه، جز من القرآن ده، د قرآن جز ده بسم الله. او د نور مذاهب هغه چې نه جز من كل سورة ده، او بعض وایي جز من الفاتحه ده، الحمدلله نه جز ده. خو چې څوک جز من كل سورة غني، نو یو سل دیار لس کرته به بسم الله جهران وي، بیا به قرآن کامل کیږي. ولکه جز من كل سورة ده، هغه یو سورة توبه هغه بیا غنه جز نه ده. او که څوک د سورة فاتحه هم جز بلی، او د جز من القرآن هم بلی، بیا به دوه کرته وي، یو به الحمدلله سره وي،
او بیا به ټول قرآن پاک کې یو ځل جهرن وایي. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله د تاسو د یقین په خاطر د ټولو قراو اتفاق ده چې حدیث کې راځي که څوک تبارک الذی 10 آیات ده چې که څوک وایي نو خدای پاک نجات ورکړي د عذاب قبر نه. دا حدیث خو مبارکه شته، هغه چې موږ بغیر د بسم الله نه وشمېرو نو 10 آیات ده. که دا جز من کل سورتین وایي خو هلته به رسول الله ویلو که نه یو 10 آیات به یاد کړي. یا اتفاق د قراو ده چې نعطیناک الکوثر 3 آیات ده. نو که چېرته بسم الله جز من کل سورتین سي خو بیا پکار ده چې 4 آیات ووایي. په اتفاق سره سورت اخلاص 4 آیات دوی وایي. نو کوي بیا خو دا 15 آیات هم ویلې ان شاء الله تاسو قناعت به دي حاصل. بل خبره ده چې بسم الله الرحمن الرحیم جهران کثیرن د موږ په مسلک خدا چې سرن ویل سي په هر رکعت کې به وایي خو سرن به وایو. بسم الله به وایي سرن او امام چې وایي سرن به وایي. موالک چې دا هغه جهرن وایي او بعض موالک بیا معنی هم نه چې دا بسم الله شتاغه وایي چې فاتحه او د سبحانك اللهم منځ کې چې شی نسته ده فاتحه به وایي. خو خیر دغه بحث هم د ضرورت نشته. بل د بسم الله الرحمن الرحیم ده یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ده. سره چې کله تلاوت شروع کوي ابتداء نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي، بسم الله الرحمن الرحیم به هم وایي. دغه اعوذ بالله هر شي د لپاره سنت نه ده، دا صرف د قرآن پاک د تلاوت لپاره سنت ده. قرآن داسې وایي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. تاسو به داسې وایي چې هلته فاستعذ راغلی بلکل که یو سړی اعوذ بالله وایي هم صحیح ده، که استعیذ بالله وایي هم صحیح ده، ځکه هلته الله فاستعذ بالله ویلی دی. خیر هغه خو څه خبره نه ده که اعوذ بالله سنت د تلاوت دی قرآن پاک لپاره. اوس یو سړی تلاوت ابتداء شروع کو په منځ کې هغه راځي سورت راځي سورت نازعات بیا فقط بسم الله ووایه